سلامونه وخت مو په خیر تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن سټیشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د زمري 28مه چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 19مې سره برابره ده. زه شبنم وزیری یم او تاسې ته له زیر نیوز څلرویشت څخه سپورټي خبرونه وړاندې کوم. ملي لوبډله د درې اړخیزې لوبلړۍ دویم تمریناتي کمپ لپاره اماراتو ته ولاړه. د افغانستان ملي کرکټ لوبډلې ابتدایي نوملړ لوبغاړي له 10 ورځني تمریناتي کمپ وروسته نن ماسپښین د درې اړخیزې لوبلړۍ لپاره د دویم کمپ په موخه متحده عرب اماراتو ته ولاړل. دغه کمپ له بشپړېدو وروسته به د لوبلړۍ نهایي نوملړ اعلان شي. د غور ولایت په پسابند ولسوالۍ کې د پهلوانۍ سیالۍ د 50 څخه تر 95 کیلو وزن لرونکو 120 ورزشکارانو ترمنځ چې له 2 ورځو راهیسې دوام درلود پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې له ګډونوالو ورزشکارانو څخه 10 تنو د خپلو پیاوړو سیالانو په ماتولو سره د قهرمانۍ مقامونه وګټل او 10 نورو دوهم مقام ترلاسه کړ. د بامیان ولایت په ورس ولسوالۍ کې د فوټبال سیالۍ د 100 لوبډلو په ګډون ترسره شوې چې د جوقل د ځوانانو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په پایلوبه کې د جوقل ځوانانو ټیم د 15 ګولونو په توپیر سره د سراب اف سي ټیم مات کړ او د سیالیو اتل شو. سپورټ له ډګره وروستی خبر همدا چې ټاکل شوی سبا کابل کې د کیک بوکسینګ ټاکنیزې سیالۍ ترسره شي. د اولمپیک بدني روزنې او سپورټ عمومي ریاست په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی سبا د کیک بوکسینګ د فدراسیون له لوري د کابل ولایت د کیک بوکسینګ ټاکنیزې سیالۍ ترسره شي. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خواله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.